ذهن په درې مهمو قوانینو باندې نن خبرې کوو. لومړی د باور قانون. دا قانون وایي چې که تاسو په هغه ټولو احساساتو او عواطفو باندې یعنې په هغه څه باور وکړئ چې تاسو یې غواړئ، هغه په واقعیت باندې بدلېږي او رښتیا کېږي. بینډایر وایي که تاسو په یو څه ژور او اوږدمهاله باور وکړئ، ژر یا وروسته هغه په رښتیا باندې بدلېږي. دوم د جذابیت قانون. دا قانون وایي ستاسو ذهن د مقناطیس په څېر دی. هر څه چې تاسو اوس یاست او هر څه چې لرئ دا ستاسو د شخصیت او فکر له امله څخه دی. که خپل شخصیت او فکر بدل کړئ، ژوند به مو هم بدلون ومومي. دریم د مطابقت قانون. دا قانون وایي چې ستاسو بهرنی ژوند ستاسو د داخلي ژوند هنداره ده. یا په بل عبارت کې داسې وایي چې هر چیرې چې ځئ هلته به ورسېږئ او له هر چا سره چې ناسته پاسته کوئ د هغوی په څېر نه شئ. خپله شاوخوا له داسې خلکو څخه ډکه کړئ چې مثبت انرژي لري، ستاسو په څېر هدف لري او هڅونکي او بریالي وي. مننه کوم چې زموږ طبي سپارښتنې تعقیبوئ. نظر ورسره شریک کړي او زموږ طبي سپارښتنې د خپلو دوستانو سره شریک کړي.